ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. دا مغه د روح بیان دی چې کافی جمعونه ستاسو په مخ کې را روان دی. باس داو چې د روح تعلق چې دی هغه د مرګ نه وروستو د بدن سره څنګه وي. عزیزانو دې زمانہ کې دا سے خلقم شتا چاغه د مرګ نرستو انسان چې د هغه اذا وجد فتلاشا غني مرشو ختم شو. دے میدان کے اگی دے حد تا رسیدلی دی چھے انبیاء علیہم السلام چی دی داغی زوات اقدس چی دی آغا ہم مڑشو او خاوری شو او بس ختم شو اغی کی اس پاتے ندی. نو دیزم کی د پاسا دے رنگ کی کارم کی گی د اسلام پر نم باندے او دیزم کے د پاسا دے رنگ کے کارم کی گی چھ پیران او زیارتنا دا دے درجہ کی گنی چھ اللہ یو کار نشی کولے نو دوی کولش. نو دا اہل بدع چی دی آغا بیا پا دے میدان کے دے سٹیج تا رسیدلی. نو زمونگ دا ملک چی دے سڈیر زیاد بدقسمت ملک دے. اور سوک چرا پاسی او چوئی نو مرگری پیدا کی اور سوک چی ما بارہا دا عرض کرے دے چی کہ یو سڑے دعوو کی چیز خدای ما نو تاسو با اگو رئی چی داغ پا دو ورځو کې څومره بندگان پیدا کی.
که یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر یم نو تاسو به وګورئ چې د هغه څومره امتیان پیدا کړي. که یو سړی دا وایي چې زه پیر یم نو تاسو وګورئ چې د هغه څومره ډنکوپیان پیدا کیږي. زمونږ دا ملک څه داسې بدقسمته ملک دی. د دې وجې نه لویه بدقسمتي د ملک چې د هغه دا ده چې هغه صحیح علم چې کوم دی هغه د دې ملک نه ورکیږي لګیا دی. چې سو پورې په دې ملک کې صحیح علم وو هغه پورې په دې ملک کې اس فتنه او فساد نو. کوو بم پیدا بشو نو خلق به په پویده. اوس خلقم خلق پاتې نشو پویدون کی پاتې نشو. اوس قصدن تلار شا پدے غرق کینا او چای چینی ځان سره یوسا او یو میاشت شل ورځې خلقو ته شنه چای تورې چای په اوس کاوه ته ګوره دنیا بدر ماتش. دنیا الکه څه چل دی وای یو بزرگ راوته دی په ځنګل کې چای ورکوي او سترګې یې سرې دي نو سوچه سید دی. نو عزیزانو عرض میں داو چې مسلمان خو دا شیشه پکار دی لکه کسوټای. کسوټای او کانه دی مجال شته چې هغه دروغ خبر درکې. مجال شته ته په باندې زرو مګا نو هغه کانه بم چرته غلطی نه کوي. اب در تا فوراً ہوئی چی یا دا سرزر دی یا پیتل دی. نن مونگ دا غکانی نم زیاد بدتری. کانی کی خودم را حستا چاگا در تا حل ہوئی چی دا صحیح دے و دا غلط دے. نن ته د کانی نم بدترې صحیح او غلط نه پیژنې. نو چار کله تا په خپل ځان ګوګو کړو او د صحیح او د غلط تمیز دې د خپل دماغونه اوېستو نو الله په قهر اخته کړي. په داسې قهر اخته کړي چې په پاکستان کې وګوره روزانه په سوونو مړه کېږي. روزانه څلوېښت هلته مړه شو، دېرش هلته مړه شو، لس هلاک او هلاک او هلاک او هلاک. که خبرونه اورم پلانی ځای کې هلاک او پلانی ځای کې هلاک او پلانی ځای کې هلاک. که اخبار ګورم پلانی ځای کې هلاک او هلاک او هلاک او هلاک. اوس در باندې سکټس میزایل را شروع شوی.
میزایل یو دومره لویه بلا ده لکه دې ځای نه دا دروازه ورته به ګورې د کور د پاسه به دې تیر شي. پرون په چترال را غورځېدلی دی 40 کسه پکې هلاک. بله ورځ یې د وا کیمپ چې دی هغه نشانه کړی و خو نښه خطا شوه پټو ته وغورځېد. اوس خو به دغه بازوګان دي خبر به هم نه په کور به در باندې راوغورځي. ایکسیډنټونه وګورئ پار سړک چې ځې مړي به پراته وي. بیا د امن دا حال شو ستا په دې پاکستان شریف کې د امن دا حال شو چې نقاب پوش لاره روانه کی لاره پخوا چرته جیب به والو یا به سوریو کو یا به څوکړنو زبا لکه خو پټکار دی پرانا ورځ نقاب پوش رازا او ثابت لاره روانه وا او په صدر کې ایف جی کالج چې دی هغه د فوج په دې منځ کې دی د هغې سره په پټرول اچوه او تیلی ورته کوه او سړی چې دی भागने में कामयाब हो गए. पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी. दगा से वो पलारा रवाने और तड़क बशीदा माजगा बदी हुई चिंगे दाड़े ब सड़क प्रोते पुलिस बराशी तफ्तीश शुरू कर दी. द अमन दा हाल पडेरों के पराना और उस पर सरकारी बैंक वर्गली दी पर सरकारी बैंक पैरे पे वलाड़े दौरे से 10 बजे और 3.25 लाख रुपए द बैंक न योड़े गलत शू वही भागने में कामयाब हो गए. تاسو خیال را پرانا ورځ تو وګوره ستا د ملک دا سرکاري محکمې دا اربونه او کربونه روپۍ په چې د کال خرچ دی د دې په موجودګۍ کې نن ستا ملک د سرکار ځای په امن کې نه دی. د سرکار لاره په امن کې نه ده. پرون 2 دماکې کمزې کې شوي دي. کمزې شوي پنګ پنګ څه کوي په خبره پوهېږئ که نه؟ اسلام آباد دارالخلافه کې نو عرض میں داو چود خز مریدانو خدای رانی ولی او انشاءاللہ خلاصے گئی بنا. خدای رانی ولی او یوازې تاسو نه ټول ملک رانی ولی دی. د دې ملک تماشې به وکړئ او انجام به وګورئ. د خدای د وهل پسترګو ښکاری ها جی د خدای وهل خو پسترګو نه ښکاری نو دا اوس داسې وهل شروع شوي دي چې پسترګو ښکاری او وهي دي. پسترګو ورته ګوري او وهي دي. نو
عرض مداو د روح تعلق د قبر سره آپ پسترګو نخ کاری نو چې دا کم در ته پسترګو ښکاری دا خو به منې کنه چې دا په دنیا کې د رونی سیودی وهی نو هغه ذات د مرګ نه رستو ستا خاورې نشي رانیولی وهلی دې نشي پخوا خو به تجربې چې وي هغه د مرګ نه رستو کېدې اوس تجربه په ژوند کېږي په ژوند ورته ګورې زه به کوم خوا عرض داو چې کوم قوم د قوم د خدای نه باغیش او عذاب پراش نو هغه عذاب کې بیا هغه نیکان چې کمی هغه د بدانو نه مخکې تباشي ولی زکه چې دې نیکانو دې بدانو سره بایکاټ نه وکړي تعلق نه پرېخه مړه ژوندې نو پرېخه ور سره د پیغمبر فرمان دی چې د تبلیغ 3 درجې دي 3 او تبلیغ به څوک کوي مولیان به کوي تبلیغ والا به کوي نا څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سړی به تبلیغ کوي او کنه نه کوي دا کلمه د په دروغ ویلې ده دا دروغجن دی د کې ایمان نشته دا کلمه چې تا ویلې ده نو تا خدای سره دا معاهده کړې ده چې دا کلمه ما ویله او زه به بل تم خیم دا منز ما زده کړو زه به بل تم خیم دا قرآن ما ویلو او ما زده کړو زه به بل تم خیم دا د قرآن خبره ده کنتم خیر امت وګوره کنتم خیر امت تاسو ټول یو بهترین امت یې اخرجت للناس چې تاسو پیدا یې د خلقو د پاره امت محمدی ته الله وایي چې تاسو ټول امت یو بهترین امت یې او تاسو ښه خلق ولی یې اخرجت للناس پیدا یې دې د پاره چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلق تبنه کلار خای او د بد لارې نه به بچ کوي ټول امت بدا ډیوټي وي د ټول امت بدا کاری په امت کې به یو ډله داسې نه چا به د دین تبلیغ کوي یو ډله به نه د ټول امت کار بدای
نن په امت کې وګوره څوک چې د دین دعوت خلکو ته ورکوي هغې ته بد وایي دا وایي اوزګار دي دلته یو سړی و هغه به د تبلیغ والاو ته تکلیفیان وي تبلیغیانو په ځای به تکلیفیان ورته وي هلکه دا ولې ویل خلکو له تکلیف ورکوي تاسو خیال راکړئ نن چې دین څوک چاته ښیي هغه ډله په خلکو بدلږي نو وایي په ایمان چې دا خلق بم بیا سبا ایمان تیری د تاسو وایي هغه ور دلته یو مولا راغلی وی چې دا باز شو دا تبلیغ والا وی یاره خلک دغه دي بد نه دي خو دا بعضې کارونه یې ښه نه دي مالکم کار یې ښه نه دی وی چې دا سړي ته چې وایي د خدای په لار کې وځه انا لله خدای دې کور وران که چې کور دې وران شي اوس یو سړی چې چاته وایي چې د خدای په لار کې وځه نو دا کار ښه دی که بد دی زه تاسو وایي اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه د خدای په لار کې وځئ نو دا ما بد وایي اندازه وکړئ د خدای د دین دپاره او د هغې د تشهیر دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مکه پرې نه خو 400 میله لرې مدینې ته لا نړو ځکه چې په مکه کې د دین کار نه شو کولی بیا د طائف ښار ته په خپله لا نړو او قوم ته وی چې قومه وحدو ربکم خدای یو منئ وإلهکم اله واحد ستاسو الله یو دی ان الشرک لظلم عظیم خدای سره شرک ستاسو چې دی ظلم عظیم دی نو ماشومان ورپسې کړه په کاڼو یوویشتو او داسې یوویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو نو جبرائیل ورته راغی چې په دې طائف دا ښار په بله واړم هغه ویل نه لاس یې اوچت کو وی خدای د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړو د دې بدل کې ته پې د رحمت باران وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مقبول او خدای ته نږدې به بل څوک پیدا شي که د دې دین دپاره هغه د بدن نه وینې روانېدل خدای لیدلی دي د هغه په کاڼو ویشتل خدای ورته لیده او د هغه محبوب په کاڼو ویشتی کېده خدای ورته لیده او د بیت الله په خوا کې ابو جهل څخه لرې راوړه او د رسول الله په ملا یې کېښود نو دی دین د پاره الله هم دا برداشت کړی دي چې په سکندونو کې دنیا ورانولې شو او پیغمبرم دا برداشت کړی دي او داغه په بدل کې دعا ورته کړی نو زما عزیزانو عرض می داو چې جون نن زمونږ د لیونی خوب دی زمون خوبونه د لیونی خوب دی زمون جون د لیونی خوب دی او زندگی خواب ہے دیوانے کا
जिंदगी ख्वाब है दीवाने का, न समझने का और न समझाने का. دا ژوند لیونی خوب دی، نه پخپله پی پویګو نه بل پویولی شو. نن زمونږ زندگی د لیونی خوب ده، نه خپله پویګو نه بل پی پویولی شو. د دې وجنه په دې سوچ وکئ چې نن ستاسو ژوند چې دی دا یو فراډ او دوکه ده. ستاسو زندگی ټوله دوکه ده، فراډ دی. هغه د یو افریدي کیسه ده. غنم و زکات عشر په واجب شوی، په منګي کې غنم واچول او د نقد روپو په 15 روپۍ فرض شوی. نو غنم ولاندې 15 روپۍ کې خو په د پاسه غنم واچول او مولا لای راوړ. چې استاد دا د خلای مال دا قبول یک هغه قبول کړی نو چې داسې جمعات په هزاره پورې لاړو. نو بیا راغی چې استاد ته په دې غنمو څه کې دا نغد 1 روپۍ واخله، دا غنم مال راکه زه به کوله یوسم نورو غنمو کې به واچم برکت بشي. مولا خیال کړی چې زه نغد روپۍ والا په تندر دی ولګي غنم څه کې. اوس دا تربیت د مولا چا کړی دی چې ستا کور کې مړی وشي او طالب و مولا ته پیسې کمې ملاو شي، مولا درې منه کنزل کوي په جومات کې. هغه سخات ویشون کې تم کنزلې کوي چې دا څه د بد زناور زوی په مشر کړی، پلانی له ډېرې ورکې مالې کمې راکړي. ستال ته کور رانی او زه د دلته په بوسو په ونډه عادت کړی ما چې ونډه پوره راونه رسي استا مړیم کور رانوم ورزم په قبر متیازې کوم. دا چا عادت کړي په غبرګو سترګو د قومه؟ دا د چا سازش و چې مولای په دې مردارۍ عادت کړی دی؟ دا د چا سازش و چې مولای په وظیفو غوښتو باندې ستاسو په جماعتونو کې عادت کړی دی؟ نن ستا په ټول کلي کې چڼي ګرځي او خیر غواړي او هغه خیر راځي او ستا په جماعت کې امام یې خوري. کم امام چې ته خدای ته وکیل کې په مصلی باندې او ولدوالین نه رستو آمین پیوي. دا د چا سازش و؟ دا په 300 کاله 200 کاله د انګریز حکومت سازش و چې په دې قوم کې مولا ذلیل کا چې سبا نیغه خبره نشي کولی. یو مولا له چا مستو کټوای راوړه چې مستو کټوای راوړه نو مولا ورته چې جنای تا خو چېرې شملیم نه راوړې دا نن دې ماسته څنګه راوړه؟ وی دا پیشو جوټه کړي مور مې ویل چې مې تو یو مولا ته یوس مولا مستو کټوای په ځمکه رایشتې ده نو جنای په جړا شوې ده. ویل خو ما یا خوړلي او یا توی کړي نو جاړې سله. ویل مستو پسې نه جاړم دی کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې. ما ستاسو وظیفې زه هره شپه ګورم، هره شپه ستاسو ترکاریان هم زه هره شپه ګورم چې مولا لی ورکوئ هره شپه. دا مولا او دا طالبان تاسو بوزئ کورونو ته او بیا پې مړي بخئ. د خدای قهره مواد په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا چڼي
استا په دروازه کې ولاړی خیر غواړي ځان له خیر غواړي نو دا اب خدای ته ستا وکالت څه کوي تو ورته د سپي په نظر ګوري نو خدای به ورته څنګه د عزت په نظر وګوري خیر کستا ستا په نظر کې یو سړی معزز وي نو علا به داغه خبره ته خدای ته پیش کې او ځان به په خلاصې کړ چې ته په خپل هغه ته د سپي په نظر ګوري وظیفه راوړي خدای مو نه را پاتې داسې وایي که نه وایي زمونږ ښځې ورته داسې وایي که نه وایي په ایمان چې په کومه شپه په کور کې ناست یې د لاډ میکاله د قانون وکیل ته چې ورشي بلخانې ته د انګریز د قانون وکیل ته چې بلخانې ته ورشي او کیس تی وی ور سره ته وایه په ایمان چې دا وظیفه چې کومه د خدای وکیل ته جماعت ته ورلېږي دا ټوکړه به هغه د پیرنګي وکیل ته وروړي وربیړی او پښتنو وربیړی سو زره چې غواړي ورکې به ځکه چې هلته د کیس تبا کېږي سیشن کې پیشي ده مجسټریټ سره پیشي ده او بیا د های کورټ وکیل او لو 20,000 او 10,000 روپے نو د پیرنګي د قانون های کورټ تا وکیل له 20,000 روپے بلخانه ته وروړي او د ټول ژوند کې سونه دي چې چات کم عدالت کې پیش کې اغل سړی ټوکړه په ټوکرای کې ورواچي خدای ته ګوري اوس دا کوم عقل دی او دا کوم هوش دی چې د دې وکیل په خوله به زه خدای نه ځان خلاصوم چې دا چاته سړی ټوکړه په وظیفو کې ورواچو نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا یو د نفس دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو د نفس دوکه ده مولا او طالب د دین مونږ داسې شی ګڼو لکه چواړی لکه ماشکی لکه نئی لکه استکار چې بادشاہ د زمانی نئی ته محتاجی که نئی ځکه چې اجامت بل څوک نشي کول ماشکی ته محتاجی که نئی چواړی ته محتاجی فلشونه بل څوک نشي پاکول داسې شی مونږ ملام ګڼو د چواړی او مشکی او بشتی او د دې خلقو پشان چې سړی مردار شي بل څوک سنبالول نشي به د مولانا تاسو له چل نه درځي نو د دې وجنه په دغه زمره کې مولام تل کته بادشاہ ته وای چې جی ستا یو بل بادشاہ سره څه کیس ته دا نئی براشي او ستا دا کیس با بادشاہ ته وای ا بادشاہ به د پټی کې مړ کی کنه ها په نئی زما کیس کې زما کیس خو به بادشاہان کوي نو مولا خود ته نئی غاڼې او د مردارو مرګن دی غاڼې نو ته په خدای کیسونه هغه مردار خور باندې کې چاله چې ته مرداري وروړي نو د دې وجنه دا روح مسله باندې معاصد دومره جمعې ځان ستړی کو زمونږ روح هغه روح نه دی چې د مرګ نه وروسته قبر سره تعلقي او قبر باندې څوک تیریږي سلام واچي او زمونږ روح به وي وعلیکم سلام په خیر علی جوړې تکړه زمونږ روح به په قبر کې د پیکوړې په شان تلیږي لګیا وي او کعبه د خلکو سلامونو ته وزګاري جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې او به ګورئ
چې دا قبرونه به د مرګ نه وروسته د اور تنورونه وي او دا نظاره خدای جناب محمد رسول الله ته ښودلې ده. که تعلق د روح د قبر سره باقی و نه منلی شي نو د دنیا روایات چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به العیاذ بالله ټول غلط ثابت شي. اوس سوال دا چې قبر سره تعلق د روح چې دی دا زما عقل کې ناراضي. نو عزیزانو اول بدا خپل عقل تلی چې ستا عقل څومره دی نو چې دا خپل عقل اول اوتلی نو هغې نه وروستو به بیا تا ته پته ولګي چې او رښتیا ده شی ضرور شته خو زما د عقل رسائی نه کیږي هلته. دا نه چې نفس الامر کې وجود د شي نشته په یو شي باندې عدم علم دا مستلزم د عدم د شي لره نه وي. یو شی ستا په علم کې نه د دې دا معنا نه ده چې نفس الامر کې د شي وجود نشته. وجود شته ستا د عقل رسائی ورته نه کیږي. ځکه چې ستا عقل قاصر دی ستا بصیرت قاصر دی ستا قوت سمع قاصره ده. حدیث کې راځي چې سړی ښخ شي او خلق تی روان شي مړی ښخ کړو خلق تی روان شو چې تی روان شي نو دا مړی د خلقو د پڼو آواز اوري د خلقو د پڼو آواز اوري او دا مړی آواز وکي چې کوم خوا لاړئ او دا زم چرته پرېښوم نو د مړي وګوره چې په عالم حق کې شو داغه قوت سما خود دومره مضبوطه شوه چې ستا پاس د پڼو آواز یې واورېد اکړپا راوري چې خلق رانه واپس شو او زه یې پرېښوم او ستا قوت سما کمزورې ده هغه آواز وکړو تا وانه اورېد. تاسو خیال راغی خدای پاک چې چاته قوت سما مضبوطه ورکړي
نو هغه داسي ساریه یو صحابي دی د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور حکومت کې جهاد ته تلو نو اتیا میل لري جنگیده اوس حضرت عمر د جمعه ورځ ده په منبر ولاړ دی خطبه وایي اتیا میل لري سالار د جنگ ویني چې لګیا دے دشمن پہ چڑھائی کوي او د دوی پوزیشن چې دی ورته غلط دی نو حضرت عمر په منبر د پاسه आवाज وکړو چې یا ساریه الجبل صحابه اریان شو چې ساریه خو جنگ لتلې ده او حضرت عمر دلته आवाज وکړو چې یا ساریه الجبل اے ساریه د غره طرف ته شه چې منځ شو صحابه تپوس کو عمر فاروق نه چې ساریه خو جنگ لتلې ده نو دا تا په خطبه کې څنګه आवाज وکړو عمر فاروق فرمایل چې ساریه چراشی بیا تی تپوس کوي ساریه چې جنگ نه راغې صحابه ته تپوس کو چې جمعه ورځ و او داسې قصه و ساریه ورته په خدای قسم د جمعه د مونږ ټیم او دشمن را باندې را خطو او د حضرت عمر आवाज میں واوریدو چې یا ساریه الجبل اے ساریه د غره طرف ته شه نو تب په فتح عمومي وی چې د غره طرف ته شمنو دشمن را تلاندې شو زه په د پاتې شم او فتح مې وکړه عرض میں داو چې قوت دا خدادات شے دے عمر فاروق آواز اتیا ملا کے دا لوڈ سپیکر لرے کا زما آواز بار خلق بنا ہوئی عمر فاروق اتیا ملا کے آواز خلا چکے چې قوت باصره دومره تیز وا چې لاره کې غرونه او دیوالونه او ارڅ نه نظر اوتو او اتیا میل لرې ساریه د جنگ په سالار ګوري نو عزیزانو عرض میں داو چې په خدای قسم چې په دنیا کې محنت او کوشش سره اتیا میله کې نظر لګېدل خو پرېږده اتیا میله کې په دې ځمکه داسې خلق تیر شوي دي چې ناست به په ځمکه او پاس په اسمان کې لیدو به لوح محفوظ لوح محفوظ د اوم اسمان د پاسه یو ځای دی چې پاغه باندې د ټولي دنیا ریکارډ لیکل دی د ټولي دنیا محافظ خانه ده
او د هر انسان ریکارډ پاغه لوح باندې لیکل ناس په پزمکو او به کتو لوح محفوظ دې زنا کروڑونه میلا اسمان لره دی او بیا د یو اسمان نه بل اسمان پورې د بل نه بل پورې او بل نه بل پورې او بل نه بل پورې او بل نه بل پورې اربونه او کربونه میله جوړیږي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه ناس پزمکو او مراقبه چې وکړه نو لوح محفوظ ولید تاسو ځان نه وینئ لوح محفوظ ته ګوره او مونږ ته ګوره هغه ورځ یو سړی لیونی راغی وی جی تا پسې راغلم څه چلو یو قهر نه دی چې دا قوم په خدای اخته کړي یو قهر نه دی په مختلف رنگونو کې دا قوم خدای رانی ولې دی لیوانه راغه څه چل دی لکه وی جی تا پسې راغلم خبره کوه وی جی ډیره خطرناک خبره کوه وی زما او ضرور واده وشو او واده کې د شپې خزه بدلې شو خزه بدلې شو نو مال تاسو کرا خزه مزه نه وي ول ډېر خزه ورا کرا خو بس رور زما خزه تتلې دی او زه ضرور خزه تتلې او شریعت څه وایي ما ورته شریعت دا وی جلار شالتا مفتی صاحب نه تاسو وی جنانو کیږي وسنو مالزه سوک مور دی ویلو خويند دی وی مال ویلو اپ خبر ګوړندې بل یو راغه استفتاء راوړه دا اسوام چې په دې ودونو کې تاسو د خدای نه باغیان یې نو خدای درته څه مشکلات جوړ وی جی ډېر په شوق واده مې کړي او ته ورځې خو پېډه مې غړې دي مال بس خدای چې خپل مډه مې شوي زرکشه ولني جی شریعت زمان بس منډه کړه بل راغی چې واده مې وکړو ډېر په شوق او چې ډوله مې راوړه خزه مې اجړا وختو اوس داغه د مہر بچ کی نو اداس چل شوه دی دا وور نن ستا په ملک دالو بم شروع دلالان ګرځي او د خدای قمقل ګوري خاص کر دا د غرونو په غرونو کې خزه په دوله کدي نو راشي بیا دلته دی علاقه کې خزه لټي نو دلته دلالان ګرځي چې ډېره خزه دا او ډېره داسې دا او داسې دا او دا مې ارته کتلې دا بس په سلويخ زره کې به کار خلاص سلويخ زره تیوالی خزه ور سره کې هغه ته په شلم اورز راو تختی بیا چې راو تختی تی بیا سب ارتو پرتو کې تخلاصي کې بیا بل ودی دا بزنس بل په پختون دنیا کې شروع ده سړی راغله دې صاحب دغه طرف ته سړی ته له شدیر مې خوښ شو دلته یو جنید اوي چې نیک سړی کوم وته او پیسې ډېری دي 2 لک روپۍ
هغه ول 2 لکه به ورکم خو ډیره چې نیکه ښځې ویل نیکه ده بس چې ولی په موټر کې کېنولې ده چې کور ته یې بوتلې هغه یې جړاو دا ستاسو ملک دی دا پښتانه دا کارونه کوي لګیا نو عرض میں داو چې مونږ هغه سترګې نه لرو هغه قوت په دماغ کې نه لرو چې زمونږ دماغ هم څه کار وکړي نو د خر دماغ به څه کار کوي د یو سړي چې شپه ورځ خوراک حرامي لباس حرامي کتی حرامي اوریدل حرامي ارادې ټولې پلیتي او مرداري وي د هغه خبیثانو نظر به د دیوال نه اخوا لګي دیوال نه اخوا نظر او ربونه میلا لره په لوح محفوظ پر وتله خو مجدد الفسانی غوندې سره د زامنو استاد او مولانا طاهر نامه په لوح محفوظ یو کتو چاغا شکلی کله شوی نو د خیالو کو چې دا خو زما د زامنو استاد دی او ډیر نیک سړی دی چې په لوح محفوظ باندې شکیلی کله دی شقی معنا بدبخت دا خو غرق شو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما دعاګانې شروع کړې یو میاشت میں دعاګانې وکړې چې یا الله په در رحم وکړه چې میاشت پس میں بیا مراقبه وکړه او لوح محفوظ میں وکتو نو د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی اوس بعضې خبر خلقو ته دا چرته دا خبره کیسټ کې واوري دا وایي کوم ځای لیکلي نو دا د قرآن کریم یو آیات ته یمحو الله ما یشاء د دې په ضمن کې مولانا ثناء الله پانی پتی تفسیر مظهری کې لیکلي چرته چې دا باس هغه کړی دی چې تقدیر یو مبرم دی یو معلق دی په مبرم کې بیا 2 شقه دي دے باسلان دے دا واقعہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی لیکل نو په دې ځمکه ناست خلق با نظر به په وم اسمان پریوتو په دې ځمکه ناست لوح محفوظ به لیدو نو دا خبرات مکه وای چې دا شی زما عقل کې ناراضي ستا عقل څه شی نه دی چې د چا عقل څه شی دی هغې کې هر څه راځي نو د روح تعلق د قبر سره دا په دې ځمکه اوسېدونکو خلقو په سترګو لیدلی په سترګو د دې وجې نه الله دې وکړي چې د مرګ نه وروسته ژوند مونږ د قبر ځان ته ښه جوړو که د مرګ نه وروسته ژوند د قبر زمونږ خراب شو خو د دې قوم د مرګ نه وروسته ژوند ما ته ښه نه ښکاري د هغې وجه دا ده چې شپه او ورځ زمونږ خلکو حال ګورئ زمونږ خولې ګورئ زمونږ غوږونه ګورئ زمونږ سترګې ګورئ
چې شپه ورځ ګورو څه اورو څه وایو څه کوو څه نو دا قسم ژوند چې دی هغه قبر نه جوړوي دا ژوند قبر نه جوړوي نو دا قوم د قوم ماته څه د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ښکاري هلاک یو دا سی ټوغکه په پاکستان راغله دی ټوغکه چې دومره چرګي نمرې روزانه څومره چې په پاکستان کې ټوغکه په بنی آدم راغله روزانه دومره دلته هلاک شو دومره دلته هلاک شو دومره دلته هلاک شو دومره دلته نو ټوغکه راغې د اوږې بندوبست کوی ځان له چرګې چې ټوغکې ووایي نو اوږه ورکوي وله چې دا ټوغکې تې لاړ شي نو په پاکستان ټوغکې راغلی دی که د اوږې بندوبست مو کړو خو جوړ به شي او که د اوږې بندوبست مو نه کړو نو غرق به شي پوی به هم نه او غړم به شوی تیکه تیکه به پروت خبر یہی تے په دې 40 غنټو کې درې دماکې ستا په پیښور کې وشو یعنی مالګو منډي ربړونه سدي چې هغه هم ته بچ نشو پر ربړونو کې بمیخه وایلو زول نو خبر بم نه او په لار به تیکه تیکه پروت او کھریاں کیا نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندیریاں سنراتا نیندر سی بیدار رہی نن قوم و ملک او ڈرامہ دا ستا دا ملک پر ریڈیو په ټي وي باندې پرونه راسي مبارکۍ شروع دي چې د بې نظیرې لور وشوه مبارک شه ته ماته وای مبارک شه تاسو خدای تباہ او برباد کا پښتون دنیا کې چې د چالو روشي مبارکي کوي ها اوه لنګ مارو پښتنو کې چې د چالو روشي مبارکي کوي څوک ته خبرم ني نو صاحب پرونه راځي مبارک شه لوري وش دا اوس ملک دی دا څه وطن دی دا څه قوم دی په خدای قسم کمې دی قوم ته سلام اچول پیړه غواړي خبره کول مې ور سره نه غواړي ځکه چې بې ضمیره قوم د دې قابل نه چاگی سر سڑے خبر ہوکی بے ضمیر قوم د دې قابل نہیں چې پاگی سوک سلام واچي خو زمونږ سلام علیک داسې دی لکه یو ملا او په لاره تلو نو جوارګر او چرسیان ناستو سلامی پی واچونو شاگردان ورته جی دا خو جوارګرو چرسیانو تا هغه بچو زما دې سلام تم خیالو نکړو ما وی چې السلام علیکم نو سام عربی کې مرسته وی ما ورته وی چې السلام علیکم خدای ټول سر سام او لیونی کا سلام میں پہ نہ دے چھوڑے نو زمون کا ارادتن داسی نہیں کا نا نو زمون سلامون دیوم داسی السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم یا السلام علیکم مونږ دې سلام اچو
یا سلام علیکم یا السلام علیکم. اوس مونږ ټول مولیان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا معنا چې خدای دې سرسام کا بیړی دې غر کا شا کور دې وران شي. نو مونږ ټول ورځ یو بل ته خیرې کوو. نو د قوم حال به څه ښه کي. دا لړم د دمګري کیسه ده. شکرانه نه ورکړې نو هغه زارې پې پاسو خېجو ویل ولې ویل 15 پاو اول کېده چې زار را کوس کم کني سر ته دې خېجو. نو صاحب د دمګرو کار دی چې شکرانه نه ورکې زار در باندې پاس خېجي. نو سوچ کوئ عزیزانو چې زمونږ انجام به څه مونږ سره به کېږي څه زو به کوم طرف ته. واخر دعوانا ان الحمد لله.